د دنیا د هر لالچه بې پروا یم د دنیا د هر لالچه بې پروا یم پښتون سر مې د پښتو په نوم ټیټیږي. السلام علیکم ملګرو، سید رحیم افریدی یم. او د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې چېرته پښتانه دي، څوک د موږ د اواز اوري په کوم ځای کې وي، هغو ته د موږ د طرف نه ډېر دعا او سلامونه، ډېر په مینه. ملګرو راغلي یو پستونې ته، شین پستونې ته سیل چکار مو هم ډېر اول. او دې ځای کې د مو مشر چې موږ ډېر فخر کوو، ډېر ښه انسان ملک حکیم صاحب د هغه سره موجود یو. د هغه نه به د دې خاورې د دې وطن په باره کې څه پوښتنې مختنې کوو. او د مو په فخر ده چې هغه دې خاورې ته هغه ته ډېر څه کړي دي، او الله دې داسې وکړي چې نور هم څه وکړي. ملک حکیم صاحب په خیرونو ستړی مه شي. الله خو دې مرشه، الله دې مرشه. ټولو اورېدونکو ته کتونکو ته مو ویډیا سلامونه، و الله دې مرشي. و د تاسو د دې ته د راتلو هم شکریا چې تاسو راغلو، و د مو دا وطن ټول د مو غرونو ته ولیدل شي. ډېره مننه ملک صاحب، الله د خیر لري چې ته ژوندی وي، ته وي انشاءالله بیا بیا به رسو د تا سلام ته، د تا مینې ته. الله دې راته ژوندی لره، الله دې ښه لره. ملک مو د ډېر خوښ شو، ډېر خوند کوي. دا بوټي، دا نظاره، دا وطن، دا روټونه، دا هر څه ډېر خوند کوي. خو بدقسمتي دا ده چې څومره د ملک خو ستا ده، څومره ښایسته، نو دومره دې ته لکه حکومت د سترګو نه پټ ده. که څه وجه ده دومره نظر یې دې ته نه ده کړی. اول خو تاسو روډ چې کوم دا مو په ډېر تکلیف سره پرې باندې راغللو. او الله ده وکړي چې دا روټونه جوړ شي. څه اس څه هغه تاسو کړې ده که نه ده کړې، که څه وجه ده چې پوتې دي. وروره مو انشاءالله تعالی چې زه په خپل ځاني ما خپله زندګي ټوله په بار تېره کړې ده. ښه جي. خو بیا چې په دې ځای کې شوی یم، نو نه مې چا سره دښمني شته، نه ښه سره. خو ته په الله یقین وکړه چې تر ننې پورې دا 10-12 کاله د امن په یو ګروپ په شکل کې راغلي وو. چېرې مو د ورونو ته امن میلاو شي، نو امن نه پس بیا که خیال د یو ټولې ترقي کېږي که نه. نو مو دغه د روډ شوله، سره د ایجوکیشن شوله، سره د علت شوله، هسپتالونه شولو که نه. داسې خدای شته چې دغو ادارو ته پوه شي د دې ځمکو مطابق هم ورته ویلي چې دا خلک داسې دي که نه چې دوی ته به یو قسم ته روزګار هم په خپل وطن مهیا شي که نه. نو داسې ډېرې خبرې مو خدای شته چې په سوچ کې دي و لګیا یو پوه شي تر کومه حده پورې منډه وي. هلکه په ځای کې مشران راغلي که نه. ما د خپل کلي ته هم کرنل نظیر صاحب باما پوه شي که ته وایم پوه شي چې د اف سی پوسټ سره داسې نورې ادارې پوه شي ګڼ د دې ځای کې په دره داخل کې ما د غریبې حجرې ته کوم هغو ویزټ شوی و که نه، نو هغه ډېر ما دپاره پوه شي بس که نه ډېر ستر میټینګ شوی و. همدغه مو ورته ویلي وو چې وروره ذاتي که زه چا نه بادشاهي غواړم پوه شو، نو به په زور وي. موږ د دې خړ پړ وطن دپاره چې تاسو مشرانو نه تاسو نه څه کېږي که نه، نو دا پکار ده چې وشي که نه. ملک صاحب د خاورې او د ځمکې مثال د مور د دې سره هېڅکله چې کومه ده موږ ته پکار وي چې نه دې سره غداري وکړو، نه دې سره بېوفایي وکړو، چې څه د دې مخلوق د دې عوامو حق وي چې هغه دوی ته پوره ورسوو، نو الله به دې مونه راضي وي او د دې به دې مونه پوښتنه کېږي. په دې ځای کې ماشاءالله ته یو ذمهوار کس یې، الله راته ژوندی لري، الله راته ښه لري. چې څرنګه تاسو دا د اوبو مسلې حل کړي دي، دا اوبو ډیمونه هغه یو شی بل شی جوړ کړي، دا سیلیارو هغه به وشي انشاءالله. مو واورېدو چې ته چې کار پې شروع ده وبشي. بس الله راته ته برکات درکړي، الله راته دواس درکړي چې ته دا کارونه وکړې. او نور عوامو ته څه پیغام څه هغه ورکوئ؟ بس هغو ته مو دا یوي چې دوا کوو و ما مینا دې مو پوه شي پښتون ده پوه شي، بیا مو چې کوم د پاکستان ده، او بیا مو پوه شي ما ترقي به واله کېږي چې مو یو بل ته زیات نه زیات نږدې شو، اتفاق مو وي. دا نن امریکا وګوره، امریکا چې پوه شي و بندن ته یې داسې دکا ورکړه لکه ټولې امریکې ته دې ورکړه که نه. مو یو بلې کمرو نه غورځوو پوه شو، لګیا یو که نه. مو په دې وطن کې وروره ډېر څه شته دي. الله تعالی پوه شي داسې بلې دنیا هغه نه دي. په دې کې هغه څه شته دي چې کوم څه په امریکې کې دي، کوم څه په چاینا کې دي، کوم په بل ځای کې دي که نه. خو د خلکو لغونې سپورټ کوه نه والا ده وکړي چې موږ داسې ورونه را پیدا شي. اوس دا هم بار به دې وخت ډېر تېر کړی وي که نه، چې بار قانون ته وګورې، حکومتونو ته وګورې، او دې ځای ته وګورې، په دې کې څه داسې غټ پارک ته لیدلی چې څه وجه ده چې دې وروره غټ پارک دا ده چې یو خو موږ خلک پیسو طرف ته ډېره منډه وایي که نه. او دا نه ګوري چې مستقبل کې د دې نه زیات پوه شي د مو د ارواد بنیاد پوه شي خوشحالي او پیسې پرتې دي که نه. هغه وجه نه چې 10 روپۍ منظورې شي، نو په هغې کې 15 روپۍ غیبن شي پوه شي ته ورکې شي که نه. و هغه 15 روپۍ د مو راتلونکي مستقبل لپاره د مو د آنے والا نسل لپاره خرچه شي که نه. دغه کمزوري تېره ده که نه. او ولې چې رښتیا ونیوي سفر دغه ده والله ده وکړي چې داسې منداره خلک دې ته را پیدا شي، منداره مشران راغلی شي
چې دې خلکو ته دې عوامو ته خپل حقوق ورسوي، خپل سکولونه ورته جوړ کړي، خپل د دوی مستقبل روښانه شي. دا د مو بچي دي، دا د مو راتلونکي نسلونه دي، دا به مو پسې بیا چې کومه ده دغه غونې کوي چې ته مو یو ښه کار وکړو. وای شاباس. نو الله را داسې واسطه ته هم درکړي او د مو نورو مشرانو ته دا هم ورکړي. او ډېره مننه، ډېره مهرباني چې موږ ته د وخت راکړو، موږ ته د ټیم راکړو. ملک صاحب ډېره مهرباني، ډېره مننه. بل مننه به زه تاسو منم چې دا تاسو کوم څه کوو خو داندې ټول وطن دپاره پوه شي. الله دې خیر سبب وګرځوه، والله دې ټول ژوندی لري چې داسې ته راشي. دا پوښتنه پوه شي دا د 1 کروڑ روپو ارب روپو نه هم پوه شي موږ دپاره ښه ده که نه وینې نو الله دې پوه شي دې تا ته توفیق درکړي. به ما د ټولو اورېدونکو د الله را پوه شي ما خوشحالي پکې پیلو. الله دې ته ترقي ورکړي. آمین آمین. ویلې چې غربت مو لیدلی ده، عربي کې ورته غربه یې والله انت پاکستاني پوه شي مله که نه که مو به هر څومره پوه شي مله تکړه و خو موږ ته به پوه شي اجنبي شکل راپوه دا زموږ خپل پیاره وطن ده پوه شو. انشاءالله تعالی چې لکه کرڅو په هغو وطنونو کې هغه شي که نه، خو هغه شی پکې مو نشته چې کوم په دې ځای کې مو دې ځای کې ده. نو الله موږ ته د خپل وطن داسې برابر کړي چې دا قانون برابر شي، دا ملک برابر شي. نو ورې زموږ خلک څه کوي؟ همدا زموږ خپل وطن ده، دی خپل روزګار کوي، خپل هر څه په دې ځای کې کوي. ملک صاحب ډېره مهرباني، ډېره مننه د وخت راکولو. الله دې ماشاءالله دې عزتمن کا. ملګرو دا و ملک صاحب د پستوني، شین پستوني ملک صاحب و چې موږ سره خبرې اترې وکړې او موږ ته ټیم راکړو. او ډېره مننه د پروګرام د اورېدلو، ډېره مننه، ډېره مهرباني.